عیسی او شاګردان یې د دریاب بلې غاړې ته د جدریان سیمې ته لاړل. کله چې عیسی د کشتۍ څخه راښکته شو نو هلته د یو پیریاني سړي سره چې د هدیرې څخه راوتلی و مخامخ شو. هغه په هدیره کې اوسېده او هیڅ چا نشو کولی چې حتی هغه په زنځیرونو وتړي او راایسارې کړي، ځکه چې څو ځلې د هغه په پښو او لاسونو کې زولنې او زنځیرونه اچولي وو، خو هر ځل یې زنځیرونه شلولي او زولنې ماتې کړې وې او داسې قوي سړی نه و چې هغه یې آرام کړی وی. هغه به شپه ورځ په قبرونو او غرونو کې ګرځېده او تل به یې چغې وهلې او خپل ځان به یې په تیږو زخمي کاوه. کله چې هغه عیسی د لرې څخه ولید نو منډه یې کړه او د هغه په پښو کې پرېوت او په لوړ اواز یې چغې وهلې، ای عیسی، ای د خدای تعالی زویه، زما سره څه کار لرې؟ د خدای په خاطر ما مه په عذابوه. دا ځکه چې عیسی هغه ته ویلي وو، ای پیریا، د دې سړي څخه راوځه. بیا عیسی د هغه څخه پوښتنه وکړه، ستا نوم څه دی؟ هغه ځواب ورکړ، زما نوم لښکر دی، ځکه چې زموږ شمېر زیات دی. هغه بیا عیسی ته ډېره زاري وکړه چې هغوی د هغه سیمې څخه ونه شړي. په دې وخت کې هلته د غونډۍ په لمنه کې د خوګانو یوه لویه رمه څرېدله. نو پیریانو عیسی ته زاري وکړه، موږ خوګانو ته ولېږه او اجازه راکړه چې په هغوی کې ورننوځو. عیسی هغوی ته اجازه ورکړه او پیریان د هغه سړي څخه ووتل او په خوګانو کې ورننوتل. ټوله رمه چې شاوخوا 2000 خوګانو په منډه له کمره څخه کته دریاب ته ولوېدله او ډوبه شوه. د خوګانو ساتونکي وتښتېدل او دا خبره د ښار او شاوخوا کلیوالي سیمو خلکو ته ورسوو. خلک د ښار څخه ووتل تر څو څه چې پیښ شوي وو وویني. کله چې هغوی عیسی ته راغلل او هغه لیونی چې ډېر پیریان پکې وو ولید چې کالي یې اغوستي وو او ذهن یې بیرته ښه شوی و او هلته ناست و، نو هغوی وویرېدل. کومو خلکو چې دا پیښه لیدلې وه او د هغه پیریانو نیولي سړي او خوګانو سره چې څه شوي وو هغه یې نورو خلکو ته وویل. بیا هغو خلکو عیسی ته زارۍ وکړلې چې د دوی د سیمې څخه لاړ شي. کله چې عیسی کشتۍ ته ورختلو نو هغه سړي چې مخکې پیریانو نیولی و عیسی ته زارۍ وکړه چې اجازه ورته ورکړي چې ورسره لاړ شي. خو عیسی هغه ته اجازه ورنه کړه او ورته ویې ویل، بیرته خپل کور او خپلې کورنۍ ته ورشه او هغوی ته ووایه چې څښتن ستا دپاره څومره لوی کار وکړ او څنګه یې په تا باندې رحم وکړ. نو هغه سړی لاړ او څه چې عیسی د هغه دپاره کړي وو د هغو په هکله یې د دیکاپولس په سیمه کې ټول خلک خبر کړل او هغوی ټول حیران شول.